بسم الله الرحمن الرحیم. کوچنی هدف ټاکل جرم دی په اصل کې. ولی الله سبحانه و تعالی انسان یونیک پیدا کړی. یونیک یعنی با ارزش پیدا کړی. انسان هر څه خوشحالی او خوابتیا، لیاقت، استعداد، د انسان ضعف نقطه، قوي نقطه، ټول الله سبحانه و تعالی ته معلوم دي. نو الله سبحانه و تعالی د انسان دماغ ډیر قوي پیدا کړی دی. د دې جوړښت چې الله سبحانه و تعالی کړی دی، ته فکر وکړه څومره پرمختګونه په د دنیا کې دي، څومره کشفیات په دنیا کې دي، لا هم روان دي، لا هم کیږي. دا الله تعالی د استعداد د انسان په دماغ کې ایښی. د الله د خلقت د پیژندلو لپاره خدای تعالی انسان ته عقل ورکړی دی. نو کله چې د عقل مسله راشي، کله چې د خلقت مسله راشي، کله چې د انسان د جوړښت مسله راشي، او کله چې د هدف مسله راشي، زموږ هر غوښتنه، هر آواز، هر عمل ام اوري ام ویني. نو کوچنۍ غوښتنه چې د خدای پاک د دربار څخه، د دغه لوی دربار څخه ولې غټه غوښتنه نه کوي؟ ته زحمت وباسه، ته زیار وباسه، ته مسلسل د یو کار دپاره کار وکړه، د یو هدف دپاره کار وکړه، 101% الله تعالی هغه تا ته درکوي. 100% خلاصه کوي، 101% هغه شی سره لاسته راځي. دنیا کې چې کامیاب خلک دي، د هغه خلکو اهداف غټ دي، د هغه په سینه کې الله تعالی سبحانه و تعالی غټ زړه ایښي، غټ کارونه کوي. خدای تعالی کومک مدد هم ورسره کوي. مثلا په یو هیواد کې 50 میلیونه یا 200 میلیونه یا 1100 میلیونه یا 1500 میلیونه خلک اوسېږي، 1.3 بلیونه خلک اوسېږي. په دې کې ولې یو سړی رئیس جمهور کېږي یا ولې یو سړی صدر اعظم کېږي؟ دغه صدر اعظم یا دغه هیواد صدر اعظم جوړېدل یا رئیس جمهور جوړېدل د سړي دغه هدف ټاکلی و، الله تعالی ورکړی و. دا د الله بنده دی، الله جوړ کړی دی انسان. د دې هدف دا و چې زه به دغه ځای ته ځان رسوم، رئیس جمهور کېږم. هغه رئیس جمهور شو. هغه همداسې متسلسل د خپلو اهدافو دپاره زحمت وایستی، ځان یو ځای ورسوي. زموږ ته کوچني هدفونه دي، لږ کوچني زیارونه دي، کوچني زحمتونه دي. هغه هم چې یو څومره لږ تکلیف راباندې راسي، پرېږدو دا کار نه کېږي. نو هغه الله تعالی زموږ سره هم کومک نه کوي، موږ ته هم نه راکوي. خو که انسان هدف وټاکي او زحمت ورته وباسي، هر شی چې دی وغواړي هغه ورسېږي. هېڅ وخت مه مایوسه کېږي. لوی هدف وټاکه، لوی هدف چې دی وټاکئ، همدغونه زحمت ورته باسي، 100% خپل اهداف لاسته راوړئ. کامیابي مو غواړم. ډېره مننه.